سلامونه ګرانو دوستانو، راځئ چې د کرکټ نړیوال جام په ځینو خبرو خبر کړم او په هغه څه باندې چې تاسو لا هم په واضح ډول نه پوهیږئ یا درته واضح نه دي، هغه هم درته واضح کړم. او دا چې په راتلونکي نړیوال جام کې به کومې لوبډلې ګډون کوي، د دې په اړه به تازه معلومات در سره شریک کړم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د 2024 کال کرکټ شلوریز نړیوال جام کې 60 هیوادونو ګډون درلود او دغه 60 هیوادونه په څلورو مختلفو ګروپونو یعنی A, B, C او D ګروپونو تقسیم شوي وو چې په هر ګروپ کې 15 لوبډلې وي. لکه موږ تاسو ته چې معلومات شته، په C ګروپ کې مثلا افغانستان، ویسټ انډیز، یوګانډا، نیوزیلند او PNG وو. په همداس شکل باندې په A ګروپ کې، په B ګروپ کې او په D ګروپ کې هم 15 لوبډلې ځای په ځای شوي وي. دا چې دا د ګروپ سټیج لوبې تر سره سوې، هرې لوبډلې څلور لوبې تر سره کړې، یعنی هغه په کوم ګروپ کې چې دوی وو د دوی سره څلور نورې لوبډلې وي چې څلور لوبې تر سره کړې. نو په څلورو لوبو کې چې هرې دوه لوبډلې له د هر ګروپ په راس کې راسي یا په سر کې راسي او ډېرې لوبې وګټي، تر ټولو په خپل ګروپ کې کامیابي اوسیږي، هغه دوه لوبډلې بیا سوپر 8 سټیج ته لاره پیدا کوي. دا څنګه بیا په سوپر 8 سټیج کې په دوه ګروپونو کې د اته لوبډلې سره یوځای کیږي. په سوپر 8 سټیج کې یوازې دوه ګروپونه دي، هلته بیا څلور ګروپونه نشته، یعنی یو ګروپ 1 دی یا اول ګروپ او بل ګروپ 2 دی یعنی دوهم ګروپ. دا لوبډلې د ICC لخوا له اول نه څنګه سره تنظیم شوي دي. ولې موږ تاسو داسې فکر کوو چې که چیرې افغانستان اول راسي باید په دې ګروپ کې وي یا که دوهم راسي باید په دې ګروپ کې وي؟ نه، افغانستان که په خپل ګروپ کې اول هم راسي په سوپر 8 کې به په هغه مشخص ګروپ کې وي چې اوس درته تشریح کوم، او که دوهم راسي بیا به هم په هغه ګروپ کې وي، یعنی بل ګروپ ته نه انتقالیږي. ولې؟ یعنی له منطقي لحاظه که فکر وکړو، طبیعي خبره ده، منطق دا خبره نه مني، باید ګروپ یې تغییر کړی وي. ولې؟ دا هر څه له وړاندې فیصله شوې ده، په دې باندې پریکړه شوې ده او دا د ټولو لخوا منل شوې ده. نو په دې خاطر ما ته دقیق غوږ شئ چې زه درته تشریح کړم. هغه داسې چې په سوپر 8 ګروپ کې دوی چې دغه کومې لوبډلې په نظر کې نیولې وي، اصلا اته ټاپ لوبډلې په نظر کې نیولې وي. هغه اته لوبډلې چې هغوی په اتومات ډول سره د نړیوال جام لپاره کوالیفای کړي و تیر ځل، نو هغه لوبډلې دوی په نظر کې نیولې وي. مثلا له A ګروپ څخه لومړی لوبډله د هند په نظر کې نیولې وه، دوهمه لوبډله پاکستان په نظر کې نیولې وه. په همدې شکل د B ګروپ څخه لومړی لوبډله دوی انګلند په نظر کې نیولې وه، دوهمه لوبډله استرالیا په نظر کې نیولې وه. په همدې شکل په C ګروپ کې که موږ تاسو وګورو، لومړی لوبډله نیوزیلند په نظر کې نیولې وه، دوهمه لوبډله ویسټ انډیز په نظر کې نیولې وه، او په D اخیری ګروپ کې لومړی لوبډله ساوث افریقا په نظر کې نیولې وه او دوهمه لوبډله سریلانکا په نظر کې نیولې وه. دا چې اوس هغه لوبډلې چې دوی په نظر کې نیولې وي، د هغې لوبډلې پر ځای چې هغه سوپر 8 ته کوالیفای نه کوي، د هغې لوبډلې پر ځای که هره لوبډله کوالیفای کوي، نو دا کوالیفای شوې لوبډله به د هغې بلې چې کوالیفای نه ده کړې، د هغې پر ځای به په همغه ګروپ کې ځای پر ځای کیږي تر څو خپلې سوپر 8 لوبې د نورو ټیمونو پر وړاندې ترسره کړي. مثلا موږ تاسو وویل چې افغانستان د نیوزیلند ځای ونیو، هلته ویسټ انډیز او افغانستان دواړو کوالیفای وکړه، خو نیوزیلند کوالیفای ونه کړه. ولې؟ دوی په C ګروپ کې نیوزیلند لومړی لوبډله په نظر کې نیولې وه. په سوپر 8 سټیج کې دا لوبډلې په اول ګروپ کې کومې لوبډلې څنګه تنظیم شوي دي سره، او په ګروپ 2 یا دوهم ګروپ کې دا لوبډلې څنګه تنظیم شوي دي، دې ته هم دقیق غوږ ونیسئ. په اول ګروپ کې د سوپر 8 په سټیج کې کومې لوبډلې چې په نظر کې نیولې وي، هغه د A ګروپ لومړی لوبډله، د B ګروپ دوهمه لوبډله، د C ګروپ لومړی لوبډله او د D ګروپ دوهمه لوبډله. دا لوبډلې په ګروپ 1 یا لومړي ګروپ کې باید راسي، او په ګروپ 2 یا دوهم ګروپ کې او کومې لوبډلې چې دوی په نظر کې نیولې وي له اول نه، په هغه کې له A ګروپ څخه دوهمه لوبډله، له B ګروپ څخه لومړی لوبډله، له C ګروپ څخه دوهمه لوبډله او له D ګروپ څخه لومړی لوبډله. ما مخکې تاسو ته ویلي چې دا لوبډلې دوی له اول څخه نومولې وي. څنګه نومولې وي؟ مثلا انډیا یې A1 په نظر کې نیولې وو، پاکستان یې A2 په نظر کې نیولې وو، انګلند یې B1 په نظر کې نیولې وو، استرالیا یې په همدې شکل سره B2 په نظر کې نیولې وه، او نیوزیلند یې C1 په نظر کې نیولې وو، ویسټ انډیز یې C2 په نظر کې نیولې وه.
او د دې ترڅنګ ساوث افریقا D1 په نظر کې نیولې و او سریلانکا D2 په نظر کې نیولې و. دا دوی له اول نه په نظر کې نیولې وي. بیا که چیرې مثلا د سریلانکا پر ځای باندې کومه بل لوبډله کوالیفای کوي نو هغه به په هغه ګروپ کې په سوپر 8 کې ځای په ځای کیږي چې هغه له اول نه سریلانکا ته په نظر کې نیولې و. په همدې شکل سره راتلونکي سټیج کې به افغانستان په اول ګروپ کې وي چې په اول ګروپ کې ورسره استرالیا دا انډیا دا او زیات امکان دی ولري چې بنگلاديش هم ورسره کوالیفای شي. د بنگلاديش لا هم لوب پاتې ده نو هغه امکان دی ولري چې البته بنگلاديش راسي او یا نیدرلند راسي ولې تر په ډېر لوړ احتمال سره امکان دی ولري چې بنگلاديش کوالیفای وکړي خپل ګروپ څخه او هغه راسي له انډیا استرالیا او افغانستان سره یو ځای شي. او په دوهم ګروپ کې چې موږ تاسو ګورو په دوهم ګروپ کې د نورو لوبډلو کوالیفای کړي ده. مثلا تر اوسه پورې ساوث افریقا کوالیفای کړي ده او سریلانکا خو آوټ شو خو موږ تاسو ته معلوم ده او پاکستان هم آوټ شو هغه ته هم تسلیت وایو. نو هغه نورې لوبډلې چې کوالیفای کړي ده کېدای شي انګلند او سکاټلند په منځ کې یو لوبډله مثلا کوالیفای وکړي هغه به هم ورځي او د دوی په ګروپ کې به ورسره یو ځای کېږي. ویسټ انډیز هم له دوی سره ده او څلورمه لوبډله به هم معلومه شي. نو دا سو د سوپر 8 سټیج لوبې د افغانستان لوبې به له هند استرالیا او په ډېر لوړ احتمال سره چې تر اوسه معلوم نه ده بنگلاديش یا نیدرلند سره اوسېږي. راځو بل خبرې ته چې له دې مم غواړم خبر کړم هغه دا ده چې راتلونکی شلوریز نړیوال جام به په 2026 کال کې په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. دغه نړیوال جام ته کومې لوبډلې کوالیفای کولای شي یا کوالیفای دي؟ لومړی زیری چې د افغانستان په اړه دغه دا چې افغانستان د 2026 نړیوال جام ته هم کوالیفای وکړه. یعنی هغه بغیر لدی چې کوالیفاینګ راوند کې یا څوک کوم زکات او خیرات ورته ورکی یا احسان په بار کې افغانستان په خپل لیاقت سره په بشپړ قوت سره په خپل مټو په استعداد سره د 2026 شلوریز نړیوال جام کې خپل ځای ثابت کړ هغه ځای خپل ونیو او کوالیفای وکړه. دوم دا چې ځینې خلکو دا ویلي چې پاکستان به کوالیفاینګ راوند کوي نو پاکستانیان به طبعا ډیر خفوي چې دوی هم لوب څخه ووتل یا نړیوال جام څخه آوټ سو او نه سوی کولای سوپر 8 تلاره پیدا کړی. د نیوزیلند خلک به هم خفوي د سریلانکا خلک به هم خفوي طبعا. نو دوی ته یو بل چانس هم شته دا چې سریلانکا او هند هاست لوبډلې دي یا میزبان یا کوربه لوبډلې دي د ورلد کپ راتلونکي نړیوال شلوریز جام به د دوی په هیوادونو کې ترسره کیږي. نو هند او سریلانکا په اتومات ډول سره دوی کوالیفای دي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره چې په 2026 کال کې ترسره کیږي. د هغه ترڅنګ اته لوبډلې چې دلته په دغه نړیوال جام کې سوپر 8 ته کوالیفای کوي چې د نورو لوبډلو ترڅنګ په هغه کې افغانستان او امریکا هم شامل دي. دغه اته لوبډلې هم په اتومات ډول سره د 2026 نړیوال جام ته کوالیفای وکړه او دوی په 2026 نړیوال جام کې لوبېږي. د دې ترڅنګ دوه نور هغه ټاپ لوبډلې چې دغه اته لوبډلو پرته او د هند او سریلانکا نه پرته دوه نور لوبډلې چې زیات چانس امکان دی ولري چې پاکستان او نیوزیلند ته اوسېږي هغه هم کولای شي یعنی هغه د رانکینګ په حساب باندې هغه هم په اتومات ډول راتلونکي شلوریز نړیوال جام ته کوالیفای کیږي. نو دا د افغانستان په اړه باندې دا خزیریو او زمونږ تاسو راتلونکي اختر به لخيره سره په 30 د جون باندې وي. یعنی کله چې موږ تاسو له استرالیا څخه لوب وګټو بیا به موږ تاسو یو بل اختر کوو 30 د اکتوبر به په هیرو ان شاء الله کوشش وکړو داسې لوب تری وګټي چې هغه 30 د اکتوبر زموږ په هیر سي او دومره خوشاله ورته وسیګو. نو زه د افغان اتلانو لپاره د لا زیات بریاو او د خې لوبي د غوړه لوبي غوښتونکو يم همدغه سي په فکر سره د لوب وکړي. بدبختانه موږ باید وایو چې زموږ د اوپننګ یا پیلیز توپهون کې رحمان الله ګرباز او ابراهیم زدران د چیس په وخت کې تر ډیره پورې ناکام شوي دي. د چیس په برخه کې د دوی هغه پارټنرشپ چې په دنیا کې مشهور ده هغه متاسفانه نه تر سره کیږي. ولې کله چې افغانستان لومړی بیټینګ کوي نو دوی همیشه ډیر ښکلی اوپننګ پارټنرشپ کړی ده او د افغانستان لپاره ډیره ښکلې لوبه کړې ده. نو اول خو کچېرې افغانستان راتلونکي لوبو کې ټاس ګټي یا پچه ګټي پیچ ته په کترو سره باید کوښښ وکړي چې
بیټینګ وکړي که غواړي چې زموږ بیټسمنان ورته ښه بیټینګ وکړي. که څه هم زموږ تاسې میډل آرډر الحمدلله د اعتماد وړ ده د چیسینګ په برخه کې خاصتا، نو هغوی کولی شي چې خپل چیس ترسره کړي. ولې له هغه سره سره د دې لپاره چې موږ ښه لوبه وکړو او زموږ لوبډله یو ښه ټارګیټ مقابل لوري ته ورکړي، نو زه فکر کوم په راتلونکو لوبو کې چې د استرالیا، انډیا او په ډېر احتمال سره د بنگلادیش یا نیدرلینډ په خلاف به وي په سوپر 8 سټیج کې. ډېر په دقت سره باید د ټاس په برخه کې دا چې بیټینګ وکړي اول او که بالینګ وکړي، پیچ ته په کتلو سره باید په دقت سره کوچ او کپټن مشوره وکړي او بیا دا انتخاب وکړي ترڅو افغانستان وکولای شي له استرالیا او انډیا څخه یوې ته شکست ورکړي او دغه سره د بنگلادیش یا نیدرلینډ سره یوه لوبډله راپورته کیږي هغوی ته هم شکست ورکړي. افغانستان باید په راتلونکي سټیج یعنې سوپر 8 کې حد اقل 2 لوبې وګټي او په ښه رن ریټ سره ځان د جدول په سر کې راولي، یعنی دغه انډیا، استرالیا، افغانستان او بنگلادیش په منځ کې یا نیدرلینډ په منځ کې په دغه 4 لوبډلو کې باید په ټاپ 2 کې په اول ګروپ کې راشي ترڅو وکولای شي سیمی فائنل ته لاره پیدا کړي. کله چې سیمی فائنل ته وتل بیا ان شاء الله تعالی موږ تاسو هم دعاوې ورته کوو، هم به دوی خپل زحمت او مهنت کوي او ان شاء الله تعالی بیا به په هغه باندې جلا موږ تاسو بحث وکړو چې څنګه کولای شي چې فائنل ته هم لاره پیدا کړي او دا جام د افغانستان په نوم کړي. له تاسو ټولو څخه نړۍ مننه چې له ما سره مو دا اوږده ویډیو تر اخره پورې وکتله. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که معلومات درته ارزښتمن واوسېږي، ویډیو له خپلو نورو دوستانو، ملګرو، فیسبوک فرینډز او فالوور سره شریکه کړئ ترڅو تر هغو پورې هم ورسیږي او د ځینو کسانو او کوم شکونه چې د کرکټ د دې ګروپ بندي او د سوپر 8 سټیج په اړه باندې د هغه شک د ورکېدلو او د دوی د پوهاوي لپاره هم دا ویډیو در سره شریک کړئ. په تاسو ټول څخه مننه چې تل را سره بریالي اوسئ.